الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت مخ په دنیا باندې د انسانانو تخلیق کړی دی او د انسانانو تخلیق د خپل عبادت لپاره او د خپل بندګۍ لپاره کړی دی. حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت چې څومره هم مخلوقات پیدا کړل، ټول مخلوقاتو کې برگزیده او د ټولو نه بهترین مخلوق چې الله رب العزت انسان پیدا کړ. ځکه ودا په قرآن کریم کې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایي چې بهترین نمونه الله رب العزت انسان ډانچه پیدا کړ، بهترین نمونه پیدا کړ. په اعضا سره، په جوارح سره، په ناستې سره، په راکړه سره، په خوراک څښاک سره، په ادب، په تمیز، په لین دین، په دې ټولو کې الله رب العزت انسان ته مقام ورکړ چې ځکه چې دی په شرافت باندې، په ګرزرګۍ باندې، په تقوا باندې، په پرهیزګارۍ باندې د ټولو فرشتو نه زیات دی اوچت مقام. او که چېرې دا انسان بد کردار شي، د ټولو نه غټ شیطان او د ټولو نه غټ ظالم، د ټولو نه غټ جابر انسان چې کوم وي هغه د شیطانانو نمبر وي. یعنی په بندګۍ کې، په اطاعت کې د فرشتو نه اوچت مقام دی او په سرکشۍ کې د شیطانانو نه بیا اوچت مقام دی. د ټول نه د شیطان نه بیا لاندې مقام دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي د قیامت په نشاناتو کې، په پیشنګویانو کې دا فرمایلی دي چې ان قریب زما په امت به یو داسې دور راشي چې رو به د دین نه یو کوړی به کموي، یو درجه به ترې درکوي، یو درجه به ترکوي، تر دې پورې چې دا مسلمان به د خپل دین په خپله باندې واک کې ختم کړي. نن موږ تاسو د خپل دین حال وګورو چې څنګه دی. خلک په مینت باندې، په سماجت باندې، په دغه باندې جماعت ته راولي. الله د الله رسول ته به د خامخ ودرې، د الله رسول مجلس ته به راولي. الله په دربار کې خلک پیش کې او الله ته به مخامخ کې. د هر مسلمان دا کوشش چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تور طریقې په خپل ځان کې راولي او دا ټول امت په هغه تور طریقو باندې وچلوي. بیا چې ځای کې بیا داسې خلک راپاسي او بیا د دین نه مکمل انکار کولی شي نه، بیا د دین نه یو کوړی، یو درجه روانۍ او لکۍ دي. په دین کې دا نشته، په دین کې دا نشته، په دین کې دا نشته، خپل دین منډې سنډې کې ختم کړي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې څه کسان راپاڅېدل او ټیک ته ځان ته مسلمانان خو د جهاد د زکات نه انکار وکړ چې زکات موږ نه ورکوو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې ځکه ورکول پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې اوس موږ زکات تاسو ته نه درکو او چې کله د زکات نه انکار وکړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ملګری و د سفر ملګری و د حضر ملګری و د حال ځای کې ورسره یو ځای پاتې شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پاس لومبه خلیفہ چې کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا اعلان کړي چې د خلکو خلاف جهاد نن سبا په شکل او صورت بزان ته مسلمان وي او څه چلو کی د دین بیړه باندې په کوم بنیاد باندې یرجی په دین اسلام کې دا نشته او دا کوي دا مخه او خبره کولې په دغه څه خبره نه مو اشاره ده ونن سبا دا او تاسو په اشاره ده خبره کوي اگر زماته یو ویډیو رااله چې هغه ته راولېږل ذاته یوسف بنيري په نوم باندې او کس ته خپل پټکي وله خپل ګیرای دا امسا نو اړم ته وی ما خو تر اوسه پورې هغه شی پیژندم نن سار یو کس ته تاسو کوم دا شی دی دا باجه دا دروازه چې بندې کوله او دوی ته دا شی وو چې وی ول ورته دا تغلا وکړه دی نه ودا قتل کو وینا ودا ډاکټر وکړه وینا چې سره د ظلم کو چې سره د زیاتې کو پر دې حق دی وته نه ودا خدا خپل پیغام خلکو ته رسول یعنی خدای پاک دومره لون کړی دی د اسلام او د شریعت نه خدای پاک دومره باغیان کړی دي چې تمتوب کوي نه دا د خپل یو فن ښکاري او په هغه فن باندې داسې قسم د یو فخر کوي چې یا ما دا ډېره غټه تور وکړه یا ډېر غټ نامشوک کار او بیا دا وایو چې موږ امن غواړو نو ستا دا امن په دې تورو باجو باندې راځي یا الله رب العزت نعوذ بالله ستدي بندګۍ لپاره را لګي کته دې تورو باجو ته را لګي کته الله باندې نو دې تورو باجو ته را لګي کته بندګۍ کې ته د رب په خوا چلےږي په خوا چلےږي او کله د خپل خوا باندې انسان ته او بیا سوې ژوند پرست نه ځان وطن پرست ته بس په ژوند پرست باندې کوي ژوند پرست ته الله رب العزت تا ژوند درکړی دی امانت دې ته درکړی دی تا ته ویلي د بل ژوند خیال وساته د خپل ژوند خیال وساته د جهالت کارونه مکوه ثقافت په نوم باندې د جهالت لارې خلکو ته مکوه دا نن سبا چې په یونیورسيټو کې او دا نن سبا چې په زموږ استادو په ورتون کې دا کومي دوبړی او باجی او کومي اندړي منکړي کیږي پر رب یقین کوي روان وخت باندې د باندې ناسي روان دي چې ټول استادان د ټول ټیچران د خو اي اي باندې غشي ختم کړي ټول به انلاین کلاسونه دي چې انلاین کلاسونه دي د خلکو راځي کولو لپاره دا یو طریقه ده چې کټاړو واچي یو څه چل کیږي نایټ کلب یو خپل او شي اوپن آی شوګر او خپل هغه دا ته کوم چې په د خلکو په بخار چې په ځنګل او بیابان کې شو کړی دا تاسو کړی د څه چل دې کړی د چې ټوټل د مغرب کلچر مستا په ځوانانو کې متعارف کوي او دې متعارف کړي او بیا داسې خلک امر موټي او سپورټ کوي او پړډي کوي چې تاسو جوړ شي د چا په شکل او صورت پر خدای ته پورې نه دوکا کیږي د دین او د اسلام بیړه د خلکو نم سبا غرق کړي بنیاد ولا مان داسې خلک چې د قران په نوم باندې خلکو ته توحید ورکړي د حدیث نه انکار کوي کوم حدیث د حدیث په قران کې کوم حدیث نه لري هغه نو کله د نبی علی السلام کوم حدیث د ما تا چې جوړ کړی دا یعنی ته کله عام گمراهی په سوشل میډیا باندې رواني پروب یقینو کړه ډېر مجبورې نه سوشل میډیا ته راوته پرب یې د استادان راته کوي کته تاسو په دې میدان ته نه دخل کیږي گمراهی کوي او پس گمراهی چې یو سړی دی عائشې پسې کنځلې کوي په پیغمبر پسې کنځلې کوي او خدای پسې کنځلې کوي پر رسول نه دې پرې خو دې دین نه دې پرې خو دې آیو کسا ما ته وی چې یاره زه په مليانو کتاب نه منم دا چې کوم د کتابونه د مليانو لیکلي زه نه منم ما ته کوم کتاب منم ما دا ټمپلانو کتاب منم چې د انسانانو د کوپړونو د لکونو د مسلمانانو د کوپړونو کوم چرچونه جوړ دي د مظلومانو ستاسو دا چې هغه مظلوم نه دي او بس چې ته دلته کې امن چې وي ورته د مسلمانانو په څیر ته چا وایي ته چا ویلي چې کافر ظالم دی
مسلمان خپل خپل تباګي چلے ځان خپل برباد کړي د نن ورځې پورې یو مسلمان دا وړوي چې کافر ظلم کړي د مسلمانانو د کوپړو نه چت جوړ کړي عبادت ځای چې جوړ کړي ټول مسلمانان ماشومان نارینه زنانه د کوپړو نه شي ورته عبادت ځای جوړ کړي د باقي عبادت کوي ماته خپل ته ایمان امانتدار او دیانتدار وره دومره صدیقت دومره سرکشي هغه خپل چې د وخت ظالم جابر خلک کوم تیر شوي دي د هغې د تاریخ ته خبر نه وي استاد د تاریخ نه ګورې هغې مینو عام ټول هر څه نه خبر دي یاد ساتئ په رب یقین وکړئ چې د خلکو په دې دین اسلام پوره وس نه رسي منکرین حدیث ورځ تر ورځې ډېرېږي د درس په نوم باندې قرآن یې داسې مخې ته ایښی لګیایي او دا وایي چې دا ځمکه چې دا خرڅول شروع شوي دي دا د الله ځمکه ده دا د خلکو د ځان نه شروع کړي داسې عجیبه عجیبه سوالات داسې عجیبه عجیبه خبرې تر دې پورې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د روایاتونه د بخاري شریف کې حدیث کتاب راوالي داسې کې دا د خلکو د ځان نه جوړ کړی دی یا ساتئ وروڼو قرآن کریم کې واضح راغلی یا ایها الذین آمنوا ایمان ور اطیعوا الله واطیعوا الرسول چې د الله اطاعت کوي د رسول اطاعت کوي د رسول اطاعت چې کوم حدیث قرآن کریم دا وحی مطلوع دا چې دې تلاوت کې داسې دیګې تلاوت کې وحی مطلوع او حدیث چې سوره دی بخاری ترمذی ابو داود نسائی دا سوره حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام مذکور دي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وحی غیر مطلوع دی دا وحی غیر مطلوع دی د دې تلاوت کې منکرین بیا دې ستاسو رو لکه د کیک په شان نه دا لک کټ کړي روی د تکټکې او اخیره کې په نوم مسلمانان په ماده شي بس خیر خیریت کې ستاره روان نسل چې کوم دی او ټول په صرف په نوم مسلمان او غیره بعد چې کوم نسل چې په ټول غیر مسلمان وینو په شان باندې لګیدلې دي بس لګیدلې دي ګورو چې ترکبه پورې بچلېږي یا خلق ته دې مدعا کوي یوه چیز ما په عقل کې دا خبره راځي دا دین ستا په عقل په بنیاد جوړ نه دی نو کوم ځای کې ستا د دین باندې عقل کار کوي او کوم ځای ستا د دین د عقل چې دا او ستا کار کوم ځای پرېږدي دا هغه ځای نه د دین اولنی موړی شروع شي ستا به دا دین په عقل باندې چلي یا به د خپل عقل د دین تابع کوې که دلته به د دین خپل عقل تابع کوي رب یقین وکړه زه حیران شم د خلکو ته د خلکو د معاملاتو ته د خلکو لین ته چې په ټکي به ککړ نه وي په رب یقین وکړه د جنازې د فرایضو نه به خبر نه او د حق او د غیر حق سوي ورته د معیار د تللو دپاره ګوره چې ډېر حق پرست دی ډېر حق پرست دی حق یې ووایي که نه د مولویانو دوکانداري پې بندېږي او دا بندېږي خبر نه ده چې د ټولو خلکو بېړه کوي د بیخ بنیاد وباسي د دین اسلام د حقه خبره وینا کول د علماو د مفتیانو چې هو ټول عمر یې ورته خپل ځان وقف کړی دی قال الله قال رسول ویلي ټول ټکي باندې به ککړ نه وي یو څو ټکي به یې زده کړي او خلک به ګمراهوي او خلکو کې به فتنه خوري رمضان المبارک ته عبادت میاشت راشي نو په دې تراویح نشته تراویح نبي علیه السلام پوره دي کړي قرآن ختمول سفر رسول دي خلک ورور د قرآن نه لري دا غره نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم سنت دي دا غیر ورور لري دا حدیثونه به لري قرآن باندې به ورور د قرآن په نوم به تاسو دوکې درکړل کیږي پر رب یقین وکړئ چې ورور به تدین ختمي تر دې پورې تدوین مړه روزانه ما قرآن ته راسته اوس ضروري نه دی بس الله نازل کړي بس پیغام په پیغام عمل کوي یو وخت به داسې راشي چې صرف د قرآن نوم به صرف اخیستی کېږي نور د حدیث نه د هر څه نه به د اخلاص کړی وي دوستانو عزیزانو لږ په خپل ځان رحم وکړئ په خپل حال رحم وکړئ چې یو انسان ډاکټر نه وي MBBS ډاکټر نه وي هغه فارمولې بل سره سي ورته نه ډسکس کوي چې ما ته د دې کمپنۍ دا فارموله ده د دې کمپنۍ دا فارموله سیم ده د دې کمپنۍ دا بولې ده د دې کمپنۍ دا بولې چېرته ډاکټر صاحب مسایل ورته پاس کړی چېرته وکیل صاحب د قانون مطابق باس کړی یا سیاستدان سره د سیاست په قانون کې یا د جج سره د جج چې کوم د عدالت په قانون یا ډسکشن کړی دوه ټکو باندې ککړ دی او هر یو سړی بس دې لیول راغلی دی او دا خبره کې راځي چې ډاکټر ډېر حق وایي تا ته د حق څه پته ده دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمان دی
ته فرمایلی دي چې قریب زما په امت به داسې یو وخت راشي چې دوی باندې فتنې ډېرې زیاتې شي او کوشش به د دې خلکو کې په خپله کسان داسې راوچت شي رو 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 دین به کټکۍ 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 چې را روان نسل ته ورته صبرې نه دي او بس په دې باندې به یو دم د نزول مهدي او د نزول عیسی علیه السلام شي. خلک خو داسې دي په رب یقین ګرځه کله نه کله حیران شم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې وسې نه رسي چې دا خلک مسلمانان ته د ځمکه ولې ګرځي چې دا مکمل ختم موږ بس خدای پیدا کړي د زاینسټ او دا ټول کوشش روان دی وکړه. ستا بچی تا سره ناست دی په لاس کې د موبایل ورکړی دی دی چې دا کارټون ګوري ولې ته څه وایي چې دی بس انټرټینمنټ کوي ولې دی د کارټون نه څه زده کوي هغوی ورته خپلې تیورانې خپل پریکټیکلي هغه څه ښایي چې ستا هغوی ورځي کله کله د ماشوم سره ته لږ ګپ ولګو دی به تا ته داسې سوال به تا نه وکړي چې ته به حیران شې چې خدای پاک دا خو موږ چې لوی وو موږ له نه راتلو د وړوکي رانه سم نه کوي. ما دا خپل بچی د انټرټینمنټ او د کارټون په بنیاد باندې داسې ورکوی ورکړه پرېږده ورته وویل چې بس صرف ته پروت دي چې بس ګوري خبر به نه چې د اغیارو په لاس کې به لوبېږي را لوبېږي که هغوی ورته د بت عبادت ښایي که هغوی ورته د کرسمس چل ښایي که هغوی ورته څه ورته د زاینسټو د عبادت طریقه ښایي هغوی ورته د هغه تهوارونه کوم تهوارونه چې اغیار کوي که هغه ته ښایي نو هغوی پسې یو کسب راپانس او نه یې څوک مسلمان چې کله هم مسلمان راپاسي خپل دین په ړومبۍ حمله او تقلید کوي دین کې دا نشته دین کې دا نشته مولیانو دا کړی مولیان د کوم ځای د اسمان نه خو نه دي راغلي ته ولې د خپل دین ولې یتیم کې ته د خپل دین ولې غوانې د خپل دین ولې ماتې زمونږ به کوشش کوي چې دا خلک په مینت باندې په سماجت باندې جومات ته راولو الله مخې ته وته او ته دې راشي او په دې کې ستا موږ نه کېږي ستا موږ نه کېږي او دا خلک د دین ولې متنفره کېږي. دوستانو عزیزانو عرض مې راکولو چې د قال الله او د قال الرسول چې کوم ځای کې حکم راشي نو سر به ورته ټیټه د اغیارو د فتنو نه د سرکشو په خلکو په خبرو باندې به ځان وخت رب یقین وکړه چې ډېر په شکل و صورت به جوسف خپلې برابر وي پټکې به مو والي ګیره به وي منبر باندې الله نوم به یادوي پر رب یقین وکړه ټول اعلی کار او طریقې کار د اغیارو صحیح ورته فرق ښه قدم او په سوچي د معمولی یو څو روپو دپاره د ګفټرانو یو څو صحیح ورته پوینټونو دپاره د خپل ایمان او اسلام بربادوي د نورو خلکو نه عقایدو سره لوبې ټوکې کوي. تاسو ته څه پته چې په دې سوشل میډیا سره راشي دا هغه ډیجیټل خیراتیان دي ډیجیټل خیراتیان پیژني ډبل ټیپ ولا خیراتیان دي ډبل ټیپ وکړه ډبل ټیپ وکړه ودغه ډبل ټیپ کې ګفټران ورته چې نعوذ بالله ثم نعوذ بالله الله بس او الله رسول بس بکواس وکړه چې هغه بکواس وکړي نه یو ته خټه یاد کړي راځي راځي مستاج یو داسې پنا کوي دی هغه نه کافي راځي کوم دور باندې روان دوستانو عزیزانو د ټولو ملګرو ته داسې نصیحت کوم چې خپل ځان خپل اهل او عیال د دې ناسور نظام وساتئ د دې سوشل میډیا هغه یو کس یو وظیفه یاد کړی دی چې دا وظیفه ده په سوشل میډیا یو کس بیانوله چې هغه ما ولیدل ما ورته وی دا خو څه وظیفه نه ده دا خو وظیفه نه ده چې دا خبره ما څنګه اورې نو ډېر سخت پریشان شوم ما ګور دی عوامو سره د څونه دی لوبې ټوکې ما تا سره څلور منټه پنځه منټه نه چې ته کې ماښام ماسپوتن ته د درس کېږي یو شل منټه درته کېږي هلته چې ما خپل په بیډ کې یا په صوفه کې ټي وي لانچ کې پراته بس سکرولینګ او ریلز ګورو لګیل هغه فضول کوي که بکواس کوي که د غیر کوي که هر د جهان نمونه بکواس کوي خیر بس چلیږي هغه ما ستا به سمجھ کړی موږ د خپل ملانو ایستلی شوي موږ د دې نورمال چلې ویلي بیا یې ډېر ځان لیکي او چې کله هلته کې غیر وایي په ټکي ککړ نه ټکې نه ویلي هغه بس منو په هغې باندې زموږ ایمان دی هغه مو په ګمراهۍ راړی هغه مو په غلا راړی هغه مو په ډکېتۍ راړی هغه مو د بل جیب په تراکولو باندې راړی هر هغه حرام څیز یې تا ته نن سبا حلال کړی دی چې ستا په وهم او ګمان کې نشته. استادو عزیزانو خپل ځان باندې خپل اهل عیال باندې لږ رحم د دې فتنو دور دی د فتنو نه به ته په خپل ځان بچ کې بل څوک به نه راځي چې تا ته به لاس نیسي او تا به بچ کې د به ټول عمر تا ته څوک لاس نه نیسي او تا ته به لار اخلي
چې په خو باندې پويږي عاقل بالغ خپل باندې وړای باندې ولي وته دورا کې عاقل او بالغ چې په خوځه وړای نه باندې نو پتا باندې دا لازم دي چې د الله او د الله د احکام پورا پاسدار دا غي د دین د شریعت سي وته پورا خیال وساتي دفاع وکړي راس په قیامت باندې الله په دربار کې سود رېږي دا یوازې زموږ ذمہواری نه تاسو ټول ذمہواری ده راس په قیامت باندې الله رب العزت فرمایي چې زموږ د دین لپاره څه قرباني ورکړي ده هر صحابي وایي چې چا څو وایي چې زموږ په سر کټ شوی څو وایي زموږ په لاس کټ شوی څو وایي چې زموږ په خپل کټ شوی ده دې مسلمانانو تاسو ته نه تاسو د دین لپاره څه قرباني الله ته وسه جواب ورکړي چې تاسو د اغیار په خبرو کې دوکه کې راشي او بیا د اغې د معمولی د مکر او د فریب نه چې خپل ټټواني کوم کینونی د اغې په خبرو په دوکه کې راشي او په بیداری کوي ما چې تاسو په کله د امام حسین نه امام حسین چې مقتدا د سوشل میډیا بیانات راځي شو کوي خلق عقاید سره لوبي ټوکی شروع کړي ټول خلک ګمراه دي دې باره کې د ما بچي ګمراه کړو ټول خلک ګمراه کړل د دې بس څه چې تاسو په کله دا فرضیت دا لازم دا پتا الله رب العزت تاسو را باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین